عزتمند دی نن مینز باقی بیا ونسی خپل مینز باندې مسائل حل کول من دې زده کړي عزتمند دی هغه خبره په اور سره زده کیه علم بچای دې استوز نل مینز دا کی په مثال ورری مینز خو کوي خپل منظر باندې مسائل حل کول په دې مې یقین نه راولا چې دا مو سره کیم مینز دا سمرا سپر پاور دا په دې سمرا طاقت دا دې سره سره الله رب العالمین دې مسائل دې حل کول وعده کړی نو عزتمند په معاشره شه ډېر حق منځینا نه کوي چې ډېر یې کوي بیان یې کوي هغه پرېږ د دې په صدا دین دارا طبقه دا نیک خلق چې الله او رسول سره مینا کوي دې ته دا یقین نه ورته چې مو په موضوع باندې مسله حل کړي دې مو په موضوع باندې مسله حل کړي صحابه کرام خلیل میز نیونا چې میز نیونه الله اکبر صحابه کرام په خپل موضوع باندې مسائل حل کول زده کول یقین زړه ته کېلو مسله په حل کولا دعا صحابه کرام روان یو صحابي ورته چې دا شروع ده نه راځينا زدواره کا تنافل کوم یو ضرورت پر پېښ شو هغه صحابي د منځبه دوغره د دواره کا تنافل یو کړل هغه نه باندې دعا وکړه وچی الله مشته دې به ضرورت تا په دې چې چشمه جاری کا په دې چې چشمه جاری کا برحمتک یا ارحم الراحمین چې کول مذکر وکړه د چشمه جاری نه یې براو او داسې یو کوی چې خپل ملګری ورته چې ملګری ادا په ډېر سیتا یو دې چې په صحرا د دې به هیڅ قسم ضرورت نو دې ډبل ملګری په جواب شو ورته چې مو ته پاتہ چې دې به ضرورت نو مو ته پاتہ چې دې به ضرورت نو صرف مخبل میس چې کوو چې ایک زوی تر رسیدل چې مسله په حل کېږي کنه ایک زوی تر رسیدل چې مسله په حل کېږي کنه ابن چیکنگ صحابہ کرام خلیل منزینا نیولا چې دې دوستور نزداکو یا پټولا زندگی شه زونی پتیرا شي بوډا شي سپینا ډیره شي هغه خپل میز دوست بیا کې روای نه چې څنګه الفاظ زاد کوم بل منځه د مسائل حل کول دا پټه ورونه خبره وو عزتمند دې منځه صرف نیول نه دي بل منځه د مسائل حل کول زدا کول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ته درد ولګید درد الله رسول پروا یا الله رسول په دربار شه حاضری وکړه وچې دې الله رسول په مخ ډېر تکلیف او ډېر درد دا الله رسول ته تعلیم ورکړي الله رسول ته تعلیم ورکړي الله رسول د خپل زینه چیک شو او د دې چې علی دې مخ زوی باندې کښنا او دې نه بعد قبله طرف ته الله رسول مخ وړو الله اکبر دغه نبات په منځ باندې لګیا شو چې کله میس په اطمینان سره او سلام یې وړو دغه نبات یو ته چې علی وچ اے علی تو مسئلہ حل شوا اتو درد و بیماری ختم شوا اے علی سمرا سچے موزن به پرو وشتل عامل تو به پرو وشتل وچ اے علی سمرا سچے مو دے زور به پرو وشتی دی عاملاوی سوا دې خبره نه چې علی کو ته نبوت نشي ملای دی ځکه چې مونږه بعد گل نبی نشیر کلای دغه نواز حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمای چې د الله د رسول د زینه چې سرانګر چې ګل ټول در دینه بیماری هر څه ختم الله رسول صحابه کرام ته دا سبا ورکو صحابه الله رسول باندې چې خپل حال وروړي سکیما مالو کو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي اذا حزبه امر فزع الى الصلاه الله رسول ته جسم سخت مسله پېښ کېدلا چیرې راته ګاونډیونه کرا ملګری ورونه دوستونه کرا حکومت طرف ته ودل چیرې عزتمن دي هر تکلیف پټین شه د موت نبی او مسجد طرف ته ولا حزبه امر فزع الى الصلاه ستکلیف ورته الله رسول خپل المذکر کړ یا الله رب العالمین تخپل مسئله حل کوله الله رب العالمین مسئله حل